دریم فصل: پراخېدونکي کائنات. که یو څوک په یوه صافه او بې سپوږمۍ شپه اسمان ته وګوري، زهره، مریخ، مشتري او زحل سیارې او ځلانده ستوري به وویني. په اسمان کې به زموږ د لمر په شان زیات ستوري هم وګوري چې ډېر لرې دي. دغه لرې ثابت ستوري په حقیقت کې نسبت یو بل ته خپل موقعیتونه بدلوي. لکه ځمکه چې د لمر پر شاوخوا راګرځي، معنا دغه ستوري په ټوله کې ثابت نه دي، ځکه چې دوی موږ ته په مقایسوي ډول ډیر نږدې دي. دا چې ځمکه د لمر چاپیره څرخي، نو موږ دغه ستوري له مختلفو موقعیتونو څخه د هغوی د بیکګراونډ په مقابلو طرفونو کې هم وینو. دا ښه چانس دی، ځکه دا توان راکوي چې په مستقیم ډول د دې ستورو او زموږ ترمنځ واټن اندازه کړو. ستوري چې څومره نږدې وي، په هماغه کچه یې حرکت ښه لیدل کیږي. ځمکې ته تر ټولو نږدې ستوری پروکسیما سنټیوري نومیږي، چې له موږ څخه تقریبا 4 نوري کاله یا 23 میلیون میله لرې دی. هغه نور چې له دې ستوري څخه ځمکې ته رارسیږي 4 کاله وخت نیسي. زیات هغه ستوري چې موږ یې له ځمکې څخه په لوڅو سترګو وینو، لږ تر لږه 100 نوري کاله واټن کې ګرځي. له نورو ستورو سره په مقایسه زموږ لمر له موږ څخه په ډیرو کمو څو دقیقو نوري واټن کې پروت دی. په سترګو لیدل کیدونکی ستوري د شپې له خوا په پراخ ډول په اسمان کې ښکاري، مګر که ښه فکر پرې متمرکز شي، دوی په یوه ډله کې اوسیږي. د ستورو دغه ډله شیدولار بلل کیږي. تقریبا تر 1950 کال پورې ځینو ستورپوهانو دا وړاندیز کوو چې د شیدولارې لیدل هغه وخت تشریح کیدای شي چې یو زیات شمیر د لیدو وړ ستوري د یوې نرۍ هوارې ټیکلۍ په شکل پراته وي. یو مثال یې د مارپیچ له ډیرو کړاوونو وروسته د زیات شمیر ستورو له موقعیتونو او فاصلو څخه تایید کړه، یا په بل عبارت دغې نظریې د 20مې پیړۍ په لومړۍ کې بشپړ تایید ترلاسه کړ. د کائناتو په اړه زموږ نوی تصور 1924 کال ته ورګرځي، ځکه په دې کال امریکایي ستورپوه اډوین هابل وښوده چې زموږ کهکشان یوازینی کهکشان نه دی، بلکې نور کهکشانونه شته چې ترمنځ یې زیاته تشه فضا هم موجوده ده. اډوین هابل د خپل ادعا د ثبوت لپاره د کهکشانونو ترمنځ د فاصلې اندازه کولو ته ضرورت درلود. دغه کهکشانونه یو له بله ډیر زیات لرې دي، دومره نه لکه شاوخوا ستوري. دا کهکشانونه د زیات لرېوالي له کبله بیخي ثابت او نه ښورېدونکي ښکاري. هابل مجبور شو چې د دې غټو فاصلو د اندازه کولو لپاره له نامستقیم میتوده کار واخلي. اوس د یو ستوري ښکارېدونکې رڼا په 2 فکټورونو باندې ولاړه ده. اول، ځلا یا تشعشع یې څومره ده. دویم، له موږ څخه یې فاصله څومره ده. د نږدې ستورو د رڼا او فاصلې اندازه کول د هغو له تشعشع یا ځلا پرته هم اندازه کیدای شي. په معکوس ډول که موږ په نورو کهکشانونو کې د ستورو تشعشع اندازه کړي وي، کولی شو د دوی د ښکارېدونکې رڼا په وسیله د هغوی ترمنځ فاصلې اندازه کړو. هابل وویل چې د یو شان ستورو ځلا هم یو ډول وي، خو که کافي نږدې وي او ښه اندازه شي. د دې لپاره هغه وړاندیز وکړ چې موږ په یو بل کهکشان کې دغه ډول ستوري پیدا کړي وي، ویلی شو چې د هغوی تشعشع هم دغه ډول ده. نو همدارنګه کولی شو د هماغه کهکشان فاصله اندازه کړو. که مو په عین کهکشان کې د یو شمیر ستورو لپاره دغه کار وکړ او محاسبو یو ډول فاصلې په لاس راکړې، نو موږ کولی شو چې په خپلو وړاندوینو باندې باور وکړو. اډوین هابل په دغه طریقه د 9 کهکشانونو فاصلې اندازه کړي دي. اوس موږ پوهیږو چې زموږ کهکشان له 1000 میلیونه کهکشانونو څخه یو کهکشان دی. دغه کهکشانونه په پرمختللیو تلسکوپونو باندې لیدل کیږي. هر کهکشان په خپل منځ کې په سلګونو زره میلیونه ستوري لري. موږ په یو داسې کهکشان کې اوسو چې اوږدوالی یې تقریبا 100,000 نوري کاله دی او څوکه څرخیږي. د هغه په مارپیچ بازوګانو کې ستوري تقریبا په هرو 100 میلیونو کلونو کې یو ځل د کهکشان له مرکزه راتاویږي. زموږ لمر د دې کهکشان د منځنۍ کچې یو عام زیړ ستوری دی چې د مارپیچ وزر ته ننه په یوه ځوله کې پروت دی.
موږ اوس د ارسطو او بطلیموس د هغه فکر له وخته ډیر لرې راغلي یو چې ځمکه یې د کائناتو مرکز بلله. ستوري تر هغه ډیر لرې دي چې موږ ته خاص لکه د نور لړۍ داسې ښکاري او اندازې او شکلونه یې نشو مشخصولی. نو څنګه له لرې د بیلابیلو ستورو د ډولونو په اړه غږېدلی شو؟ د دې لپاره فقط یو ځانګړی خاصیت شته چې هغه د ستورو رنګونه دي. نیوټن کشف کړه چې که نور په منشور باندې ولګیږي په خپلو لومړنیو اجزاو باندې تجزیه کیږي لکه زیړه زرغونه. کله چې په 1920 کال ستورپوهانو د نورو کهکشانونو د ستورو د طیفونو کتل شروع کړل، دوی یو شی پیدا کړ، هغه دا چې زموږ په خپل کهکشان کې هم د نورو کهکشانونو په ډول د میسیدونکو رنګونو ورته ځانګړتیاوې شته، مګر د دوی لخوا زموږ طرف ته په یو ډول نسبي اندازه باندې راځي. د دې لپاره چې په دغه تشریح باندې وپوهیږو اول باید د ډاپلر اغیز وپیژنو. موږ لیدلی چې د لید وړ نور په الکترومقناطیسي ساحه کې بدلون یا د څپو تغییر کوي. د نور طول موج د یوې څپې له جګې څوکې څخه د بلې څپې تر جګې څوکې پورې واټن بې حده وړ دی. د متر له 4 څخه تر 10 میلیونمې برخې پورې اندازې رسیږي. د نور مختلف طول موجونه د انسان سترګې په بیلابیلو رنګونو ویني. اوږده طول موجونه په سره او کوچني طول موجونه په آبي رنګ باندې ښکاري. اوس تاسې فکر وکړئ چې د نور یوه سرچینه لکه ستوری له موږ څخه په یوه ثابته فاصله زموږ خواته په ثابتو طول موجونو باندې نوري څپې رالیږي. د هغو څپو طول موجونه چې موږ یې ترلاسه کوو له هغو طول موجونو سره به یو ډول وي چې له منبع څخه زموږ خواته رازغلي. د کهکشان د جاذبوي ساحه به دومره کافي لویه نه وي چې اغیزناک تاثیر ولري. اوس داسې فرض کړئ چې د ستورو سرچینه زموږ خواته را روانه ده. کله چې سرچینه زموږ خواته نور رالیږي هغه مخکینی نور به یې موږ ته رانږدې شوی وي، خو د څپو د قلو یا درو ترمنځ به یې واټن تر هغه وخت کوچنی شوی وي چې د رڼا سرچینه بې حرکته وه. د دې معنا دا شوه هغه څپې چې موږ ته رارسیږي طول موجونه یې د هغه څپو تر طول موجونو کوچنی دي چې سرچینه یې ځای پر ځای ولاړه وه. که د نور دغه سرچینه له موږ څخه لرې کیږي د هغو څپو طول موجونه به اوږده وي چې موږ ته رارسیږي. د نور د دې حالاتو مفهوم دا دی کوم ستوری چې له موږ څخه لرې کیږي موږ ته سور طیف رارسیږي او هغه ستوري چې موږ ته رانږدې کیږي آبي رنګ لري. د سرعت او طول موج ترمنځ دغې رابطې ته د ډاپلر اغیز وایي چې زموږ لپاره هر ورځنۍ تجربه ده. که په سړک یو تیریدونکی موټر ته غوږ ونیول شي د موټر په رانږدې کېدو یې د ماشین آواز لوړیږي. د غږیزو څپو د یو کوچني ترین طول موج او غټ ترینې فریکوینسۍ په لرلو کله چې موټر تیر شي آواز یې هم ورو کیږي. د نوري او راډیوي څپو خاصیت یو ډول دی. په عمل کې پولیس د ډاپلر اغیز کاروي او د موټرو سرعتونه د هغه راډیوي وړانګو له طول موجونو څخه اندازه کوي چې له هغو منعکسیږي. په دا بل کال هابل ځکه خپل وخت د کهکشانونو د فاصلو او طیفونو په مشاهده مصرف کړی چې د نورو کهکشانونو موجودیت ثابت کړي. په هغه وخت کې د ډیرو خلکو دا تمه وه چې کهکشانونه به ناڅاپي یا نامنظم شاوخوا حرکت کوي او دوی هیله لرله چې د سرو طیفونو په شان به د سپینو طیفونو والا کهکشانونه هم پیدا کړي. مګر دا ډیره د حیرانۍ وړ وه چې ټول کهکشانونه د سره طیف والاو او ټول له موږ څخه د لرې کېدو په حال کې وو. زیاته حیرانتیا بیا په هغو موندنو کې وه چې هابل په 1929 کې خپرې کړې. حتی د سور کهکشان سایز ناڅاپي یا نامنظم نه دی، مګر په مستقیم ډول له موږ څخه د کهکشان له فاصلې سره تناسب لري. یا په بل عبارت څومره چې کهکشان لرې وي په هماغه کچه له موږ څخه تیز وي. د دې معنا دا شوه چې کائنات ساکن نه دي لکه څنګه چې پخوا بې حرکته بلل کېدل. په حقیقت کې کائنات پراخیږي. د بیلابیلو کهکشانونو ترمنځ همیشه واټنونه د بدلون په حال کې دي. د کائناتو د پراخېدا کشف د 20مې پیړۍ یو له لویو روښانه انقلابونو څخه و. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې تر دې له مخه هیچا دا فکر نه و کړی.
نیوټن او نورو باید دا درک کړي وای چې ساکن کائنات به ډیر ژر د جاذبې د تاثیر له کبله غونډ شوي وای. فرض کړئ چې کائنات پراخیږي. که دغه پراخېدا یو څه سوکه وای، جاذبوي قوې به دغه کار درولی و او کائناتو به ډیر ژر په کوچني کېدو پیل کړی و. که د کائناتو پراخېدا په کافي اندازه تیزه وای، جاذبوي قوې به هیڅ وخت نه و درولی او کائنات به د تل لپاره پسې پراخېدل. دا داسې کیسه ده لکه د ځمکې له سطحې څخه د راکټ په ویشتلو چې څه پیښیږي. که د راکټ سرعت کم وي، جاذبوي قوه به یې ژر ودروي او بیرته په رالوېدو به پیل وکړي. له بلې خوا که د راکټ سرعت کافي لوړ یا په یوه ثانیه کې 9 میله وي، جاذبه قوه به ونشي کولی چې بیرته یې شاته راکش کړي. نو دغه راکټ به د ځمکې په شاوخوا د تل لپاره حرکت ته دوام ورکړي. دا ممکن و چې دغه حالت د نیوټن د جاذبې له تیورۍ څخه په 19مه، 18مه او حتی 18مه پیړۍ کې اټکل شوی وای، تر دې چې د 20مې پیړۍ تر اوایلو پورې پر ساکن کائناتو باور راج چلاو. حتی آینسټاین په 1915 کال عامه نسبي تیوري فرمول بندي کړه. په دې باور و چې کائنات باید ولاړ وي. هغه خپله تیوري اصلاح کړه چې دغه خبره ممکنه کړي او په خپلو معادلو کې دې ته په اصطلاح کیهاني ثابت ووایو. آینسټاین د جاذبې ضد یوه نوې قوه معرفي کړه، کومه چې د نورو قوو په څیر نه وه او نه له بلې مشخصې سرچینې څخه راغلې وه، مګر د وخت فضا له یو ځایوالي جوړه شوې وه. آینسټاین ویل چې یو وخت فضا کوشش کوو چې پراخه شي او دې ته به په کائناتو کې د ټولو مادو د کشش بشپړ توازن جوړ کړی و. نو دغه د یو ساکن جهان پایله وه. داسې ښکاري چې فقط یو سړی په دې راضي و چې عامه نسبي تیوري ارزښت پیدا کړي. په داسې حال کې چې آینسټاین او نورو فزیک پوهانو د ناساکن جهان لپاره عمومي نسبي تیوري د کارولو مخنیوي پر لارو چارو اخته و، روسي فزیک پوه او ریاضي پوه الکساندر فریډمن د دوی پر خلاف لګیاو. فریډمن د کائناتو لپاره دوی ډېرې ساده فرضیې وړاندې کړې. د وویل د کائناتو هر ځای ته چې ګورو یو ډول ښکاري او دا به هم سمه وي چې که موږ له بل هر ځایه کائنات مشاهده کړو یو ډول به ښکاري. له دې دوو خبرو ورهاخوا فریډمن وویل چې موږ باید له کائناتو د سکون تمه ونه لرو. په حقیقت کې په 1922 کال د هابل له کشفه یو څو کاله مخکې فریډمن هماغسې څه وویل چې هابل پیدا کړل. دا خبره ټوله نه ده سمه چې کائنات له هر طرفه یو ډول ښکاري. د مثال په ډول موږ لیدلي چې د نورو ستورو یو غټ بانډ چې د شپې لخوا په اسمان کې ښکاري شیدولار بلل کیږي، مګر که له لرې کهکشانونو څخه ورته وګورو دغه ستوري ډیر یا لیک ښکاریږي. په دې شرط کائنات له هر طرفه یو ډول ښکاري چې د نورو کهکشانونو ترمنځ د فاصلې په مقایسه په لوی مقیاس اندازه شي او د وړو مقیاسونو پر توپیر سترګې پټې شي. دا د ډیر وخت لپاره د فریډمن د فرضیې د سمون په پار کافي و چې د حقیقي کائناتو یو تقریبي اټکل دی. ډیر تازه په تازه یوې بختورې پیښې وښوه چې د فریډمن فرضیه زموږ د کائناتو یوه ښه سپړنه ده. کله چې دوو امریکایي فزیک پوهانو آرنو پنزس او رابرټ ویلسن په 1915 کال د نیو جرسي په بیل ټلیفون لابراتوار کې د وړو موجونو په یو حساس پلټونکي باندې ازمایښتونه کول. واړه موجونه تقریبا د سانتي متر په اندازه طول موجونه لري، فقط لکه نوري موجونه داسې دي. پنزس او ویلسن چې کله په خپل حساس ماشین کې زیات شور ولید ډیر حیران شول. دا شور داسې نه ښکارېده لکه له یو معلوم طرفه چې راځي. دوی اول په خپله آله کې د مرغه رالوېدو په ډول اوازونه وموندل او خپله حساس ډیټیکټور یې د نورو تخنیکي عوارضو د لرلو په موخه چک کړ، مګر ژر یې له دې ټولو څخه شک وښود. دوی پوه شول کوم شورماشور چې د اتموسفیر په داخل کې وای تر هغه به قوي و، تر کومه وخته چې هغه موجود و. په هغه وخت کې ډیټیکټر یا پلټونکی نه و ورته مخامخ، دا ځکه چې نوري وړانګې له اتموسفیر څخه تر مستقیمې ترلاسونې له نږدې افقه په زیاته تیزي راغلی وي. اضافي شورماشور له هغه سره یو ډول و، له کوم طرفه چې ډیټیکټور ته اشاره شوې وه.
نو دا شور باید له اتموسفیره بهر راغلی وای. همدارنګه هغه ورځ او شپه د کال په اوږدو کې سره یو ډول و، په داسې حال کې چې ځمکه پر خپل محور تاوېدله او د لمر چاپیره یې دوران کاوه. له دې څخه معلومه شوه چې هغه تشعشع باید د لمریز نظام له شا او یا حتی د کهکشان له شا راغلی وای. دوی وموندله چې دغه تشعشع زموږ له لمریز نظامه بهر راغلی وه. په حقیقت کې داسې ښکاري چې دغه تشعشع د مشاهدې وړ کائناتو څخه راغلی وه او له کله چې له مختلفو طرفونو یو ډول ښکاریږي، کائنات هم باید له هر طرفه یو ډول ښکاره شي، خو یوازې هغه وخت چې په لوی مقیاس اندازه شي. اوس موږ پوهیږو چې د هر طرف ته ګورو دا شور به په لږه اندازه تغییر کړی وي. نو پنزس او ویلسن په ډیر دقت د فریډمن په لومړۍ فرضیه کې نښتي وو. په هر حال ځکه چې کائنات په بشپړ ډول له هر طرفه یو ډول نه ښکاري، مګر په هغه وخت کې دا خبره سمه ده چې په منځني ډول په لوی مقیاس اندازه شي، نو واړه موجونه هم له هر طرفه یو ډول نه ښکاري. د مختلفو طرفونو ترمنځ باید یو کوچنی توپیر موجود وي. دغه خبره په 1992 کال د کیهان کوچنیو ذرو د بکګراوند د تشعشع د پلټونکي سټلایټ په وسیله تقریبا په 100 ذره کې د یوې برخې په اندازه وموندل شوه. دغه توپیرونه که څه هم ډیر کوچني دي مګر ډیر مهم دي. دا به په اتم څپرکي کې بیان شي. کله چې پنزس او ویلسن د دې شور پر ازمایښت لګیاو، په یو وخت کې دوه نورو امریکایي فزیک پوهانو باب ډیک او جیم پیبلس هم په وړو موجونو باندې دغسې ازموینې کولې. دوی د جارج ګیمو د فریډمن شاګرد په هغه وړاندیز باندې کار کاوه چې ویل یې پخواني کائنات باید ډیر ګرم او کثیف وي. ډیک او پیبلس وویل چې موږ باید اوس هم په دې وتوانیږو چې د پخوانیو کائناتو ځلا ووینو، ځکه له لرې کائناتو څخه راتلونکې رڼا اوس موږ ته رارسیږي. په هر حال د کائناتو د پراخېدو معنا دا شوه چې دغه څپو د تشعشع په بڼه راښکاري. ډیک او پیبلس دغې تشعشع ته د کتو پر آمادګي لګیاو چې پنزس او ویلسن یې له کاره خبر شول او ویې ویل چې دا شی موږ له مخه پیدا کړی و. په دغه خاطر پنزس او ویلسن په 1988 کال د نوبل په جایزه ونازول شول. اوس هغه ټول شواهد چې وایي کائنات موږ ته له هره طرفه یو ډول ښکاري، د دې غوښتنه کوي چې په کائناتو کې زموږ د موقعیت په اړه ځانګړي یو څه شته. موږ چې نور ټول کهکشانونه مشاهده کوو او راڅخه لرې کیږي، نو موږ باید د کائناتو په مرکز کې یو. دا خبره یو بل ډول هم تشریح کیږي. کائنات باید له یو بل کهکشانه هم یو ډول ښکاره شي. پوهیږو چې دا د فریډمن دویمه فرضیه ده. نه د دغې فرضیې په تایید علمي شواهد لرو او نه یې په مخالفت کې څه دلیل لرو. په دې باندې موږ فقط په سادګي باور کولی شو چې دا به ډیره د یادونې وړ وي چې کائنات زموږ په شاوخوا په هر طرف کې یو ډول ښکاري او له نورو طرفونو څخه دغسې نه ښکاري.